قدرمنو لیدونکو ګرانو اوریدونکو سلامونه. دا د سیمه ییزو سفرونو په ترڅ کې د افغان غږ راډیو ټلویزیون نن له خپل کاري ګروپ سره یو ځای د غزني تاریخي ولایت په لور تکل کړی دی او روان یو. ګورو اوس فعلا موږ د کمپنۍ ته نږدې په دغه ساحه کې یو او کمپنۍ هغه ځای ده چې له هغې ځایه یو هډه ده چې د دې هډې نه د غزني او ورڅېرمه نورو ولایتونو موټرې ځي مسافران رسوي. هیله لرم دغه لنډ راپورټ تاسو ته په زړه پورې واقع شي او وکولی شو د غزني تاریخي ولایت په تیره بیا هلته د زیارتونو او متبرکه مرقدونو او د تاریخي اثارو یو ښکارندوی اوسو. زموږ سره واوسئ، انشاءالله دا ژوند راپورټ به ستاسو خوښ شي او لنډ وي. ښایسته ګلان په لارو کې د مسافرانو هرکلی کوي. د ښاروالیو ډېر په زړه پورې کار روان ده. او اوس هم د کمپنۍ له پل نه تیر شو. از این قسمت بینده عزیز و گرامی دیگر راه باز میشه از این پل کمپنی به بعد دیگه به طرف ولایات مختلف تا به قندهار و نیمروز و هرات و شیندن، همچنان تا به هلمند و فراه. خود اول ببینیم که کدام ولسوالی و ولایت دیگه. قدرمنو لیدونکو دا د مونږ د ارغندې چوک ته راغلو او له پوستې نه امنیتي پوستې نه تیر شو او اوس د خیر سره حرکت ته د غزنیجان په لورې وګورو چې په مخ کې به مو څه ډول ښایسته منظرې راشي. هېوادونه په خپلو وګړو ښه ښکاري او وګړي د خپلو ملي دولتونو باندې ښه ښکاري او دواړه چې سره یو ځای شي هېوادونه آباد شي. قدرمنو لیدونکو بیا هم سلامونه. د سفر لړۍ کې دغه د نو اوس راورسېدلو میدان ښار چوک ته. میدان ښار خو ډېره یوه سرسبزه زرغونه او د علم او پوهې سیمه ده. مڼې ډېرې مشهورې دي چې له مڼو نه پرته زه فکر کوم چې ګیلاس هم دوی لري او د دې ترڅنګ په پخوا وختونو کې دلته ښوونځي ډېر ول او داسې وګورئ دغه ده چې د بامیانو لاره دغلته اوس بیلېږي چې بامیانو ته به ځي. دا خواته نو بیا بامیانو ته ځي داسې او داسې نو بیا همدا میدان ښار ده تر قندهار او هرات پورې بیا په همدا لاره. فضل د خدای ده دلته هم ښه پریماني ده، جمع و جوش ده، داسې ده لکه د دا وګورئ دا صرف د میدان ښار مرکز به چوک دا لاره د بامیانو ده او دا د بامیانو لاره او دا د میدان ښار د مڼو او دا د مڼو سمبول ده که نه ګورې. بس خو میدانیان خو په دې مڼو کې ډېر مشهوره دي. رنګ یې هم همداسې ده لکه د مڼو د میدانیانو ډېر ښایسته رنګونه لري. د میدان ځوانان ډېر ښایسته ښایسته رنګونه لري. بس دوی دې آباد یو موږ ورنه تیر شو او دا هم د میدان وردګو ولایت مقام تاسو ولیدل. موږ نو تاسو اوس د میدانیانو وردګیانو مېلمانه یو. شنونده‌های عزیز و گرامی واقعا بسیار منطقه سرسبز گرم اما پاک و سوتره است. بسیار ببینید چهار اطرافش تار زیاد شد. یکی از پارک‌های بسیار مهم و مشهورش است. یکی چی از من نمی‌فهمم و وقت هم نداریم که اینجا پایین شدیم و ببینیم چی است. خود دیگه وطن خود گل گلاب است وطن و که ببینید هر طرفش این دریور مقابل ما نزدیک ما را دیگه به اون دنیای دیگه روان کرده. به هر حال
له ډنمارک څخه د افغان غږ راډیو تلویزیون قدرمنو لیدونکو سلامونه. سلامونه ونیکي. جوړ په خیر میدان ښار کې له میدان ښار نه د میدان په کلي ولایت کې او میدان ښار نه هغه مرکز نه چې د مڼو یو سمبول وکړ. بینده عزیز و گرامی واقعا بسیار جای زیباست، مقبول است. کجاست؟ میدان ښار. ببینید این منظره زیبا رو ببینید. این ما اون طرف میریم دلتان که ما میاییم یا نمیاییم؟ د غزنی په لور رواني او دلته یو پاوزه. به طرف غزنی روان هستیم. ببینیم که سرحد ما کجا میرسه. حالا که ایران نریم ما بریم. ما نمیشه ببینیم چه. قدرمن لیدونکو داسې ځای ته راغلو دا سیند ګورئ دا خو نه ویاله ده دا ښکلا ګورئ دا طبیعت ګورئ یعنې واقعا افغانستان ګل وطن دی. یو شي کې لږ شانې سړی خفه کېږي چې دلته میلو ځي ته راځي خلک اما مفکري نه کوي. ببینید سبینه کاری نکردن. هر کس آمده همراه فامیل دا خود وطن به میله څنګه کردن. پاک وساتل شي. نمیشه دیگه. خب شما این میاو ببینید و دلم است که من تنها و فیضیه خود نمیندازه. انشالله که میگه ما خود انداختنی هستیم. قدرمنو اوریدونکو او ګران لیدونکو دا فیضه جانه زموږ د پروګرامونو پروډوسر او ډایرکټر اوس چې ګورم دلته دا مخکې ده داسې ښایسته ځایونه پیدا کړي دي چې اوس به نو مونږ دې پسې روان یو نو چې وګورو څه کېږي. په هر حال فیضه جانې فکر کوم چې د ماشومتوب خوړونه دې په یاد شول که نه؟ ما ماشومتوب ټول په همدغه خوړونو کې او په دغه غرونو کې تیر شوی ده. د وطن هره ګوښه بله تشبیه جنت. راځئ ډنمارکیانو افغانانو میدانیانو راځئ که نه د خپل وطن ته راشئ ډېر ښایسته او آباد یې کړئ. تنها خبرې مه کوئ راشئ دا میدان ښار آباد کړئ دلته ورسره مرسته وکړئ چندې واچوئ همداسې نه ده؟ بس نو زموږ خو هیلې دي نور نو څه چې کېږي هغه په خپله خلکو پورې اړه لري. قدرمنو لیدونکو اوس خو دا رقمي اوبه راوتلي دي پخوا به همدغه څښلې دا به نو نه ناروغه کېدلو او که اوس یې زه وڅښم انشاءالله خبره مې د غیس هوسپیټل د کوپنهاګن ته ورسېږي هغه روغتون ته. فیضه جان یې هغه پیدا کړي دي دا ورته وګورئ د سنځلو عجب د سنځلو بوی ده داسې یو د سنځلو بوی دی دغه دسې بوی ګورئ چې دلته دا کلکو کې بند شي دغه دسې دا عزیز و گرامی سنجت میدان شهر خود دیدیم دیگه میدان وردگه نام داره در کل جهان و اون فیضه جان دیگه گلایش میکنه. شما هم یه هوا ببینید چی روان است. او دا هم د میدان نرخ ولسوالۍ هغه د سید قدرمن دوستانو ګورئ او بس روان یو مخکې چې سرحد به مو کوم ځای ته ورسېږي شاوید یې وکنه وای های میدان و تای میدان مونږ اوس هغه تای به یې سر ته راوړو تای میدان و های میدان. دا و شنوندگان محترم و گرامی در قسمت از سیدآباد وردگ هستیم دیگه. این میبینید مسجد بسیار زیبا ساخته شده ایه زبیر راه و همچنان تانک های تیر بسیار بوجه است. کار ډیر شوی قدرمن دوستانو دلته په دې لویه لاره کې چې قندهار ته ځي ښکلی او پوخ سړک ده دا یعنې د خلکو لپاره ډیر سهولت خلق شوی ده. دلته هم نو نه پوهېږو چې څه ډول تاسیسات دي خو دا دولتي تاسیسات دي یا ملکي نه دي خو هغلته وړاندې ټول بیا کوچان دي هغه چې پکې پاس د غره سیمه د کوچانو برخه ده چې همداسې ځي تر هرات بیا هر کال
پنځه ورځې به هر چیرې تېروي. ښه وختونه را سره اوسئ. قدرمن لیدونکو، موږ اوس هم د میدان وردک په لویه لاره کې یو چې د قندهار پر خوا روانه. دغه د برېښنا ستنې چې ګورئ دا د ترکمنستان نه راغلي دي ډېر پخوا کلونو کې نو، او ځي کابل ته برق راوړي. که دا بندونه زمونږ دې سړي اوس نږدې موږ والي وه دغسې حال ده صاحب. دلته هم غیر قانوني کارونه شته ده. موږ ویلې ډنمارک کې به وي، خو دلته خو بیخي ډېر. نو دا برق مستقیمه کابل ته ځي، او که چیرې زمونږ بندونه مهار شي او هغه وکارول شي دننه په وطن کې، نو دا به ضرورت او اړتیا نه وي چې د نورو هېوادونو برق موږ او تاسو ته راشي. د میدان او د وردګو په تېره بیا د وردګو ولایت واقعا ډېر ښېرازه ښار ده، خو دونه کار ورته نه ده شوی. تقریبا د کلو په شکل ده. تر اوسه پورې کابل ته نږدې ده، خو دلته ډېر کار نه ده شوی. د غزني دروازه شوه چې ښکلې غزني ته به ور داخل شو. قدرمن لیدونکو، د غزني د حاجي لالا چوک ته رارسېدلي یو، او ارام به انشاءالله چې وړاندې ځو ګورو نورو برخو ته. دا یاران دوستان ولاړ دي، ډېر ښه خلک دي، هر یو یې بېلابېلو سیمونه دي. نو بس خوشحاله او نیکمرغه اوسئ، وړاندې شو. قدرمن لیدونکو، بیا هم ستړي مه شئ. زه فیض جان هوسا د غزني ولایت د ډېرو متبرکو ځایونو د لیدلو په لار کې دا دی راغلو د خواجه بلغار زیارت ته راغلو، چې دا واقعا په یوه جګه تپه باندې پروت ده. حتی بیخي هغه وړاندې چې زه ګورم لکه غر داسې ده. خو دعا مو ورته وکړله. ما واورېدل دلته چې دا زه فکر کوم چې د بلغاریانو راغلی و دی، او ډېر یو معتقد انسان و. زه فکر کوم او بل دا چې دلته ډېره ماته په زړه پورې دا وه چې دلته یوه چینه ده چې د شفا چینه ده، او د دې نه اوبه لاندې حمامونه لري چې څوک چې د جلدي تکلیف لري نو هغې ته شفا ده. نو قدرمن لیدونکو، که ضرورت شي هغه ته به ولاړ شو حمام ته. خوشحاله اوسئ. دغه قسمت کې هغه د ګوري چې دا ډېر یو تاریخي مکان ده او ډېر مقدس مکان ده. ډېره مننه. لکه دا کامره وړاندې راشي چې زموږ غږ ثبت کړي. بیا هم ستړي مه شئ. موږ د غزني د ښار د ډېرو تاریخي اثارو د معرفۍ په لړ کې دا د داسې یوې سیمې ته راغللو چې ډېر پخواني برجونه دي دلته. دا منارونه زه فکر کوم چې د 500-600 کال نه خو زیات دي، خو زه به زیات خبرې نه کوم. ما سره مخکې مو وویل چې استادان دي را سره، او دوی مې را پیدا کړل، او د دوی له برکته زه دلته راغلم. دا به زما نصیب و قسمت وي چې دوی سره مخامخ کېږم. لږ به استاد که تاسو لطف وکړئ د دغه منارونو د قدامت په باب خبرې وکړئ، او لرغونتیا په باب. دغه سیمه اصلا دلته سړک تېر شوی استاد. دا یو خواته زوړ ښار ده، او دغه د منارو سیمه ده. ښه، منارو سیمه دا خوا د افغانشال په نامه باندې مشهوره ده. دلته پخواني کورونه وو، او زماني خو هغه پخواني نو ټول له منځه تللي. دغه د سلطان محمود غزنوي د اولادونو، د هغې په اولادونو کې اول مسعود، دویم دریم سلطان مسعود د وخت ده. دا سلطان مسعود و. دریم سلطان مسعود په نامه باندې دغه مشهوره دي، ځکه د دغه د امپراتورۍ سلسله 200 کلونو ته رسېدلې. خو دغو منارو تقریبا هغه دقیق مخکې اوس ما چې یاد وتلل د وطن سره راغله. نو داسې ویل کېږي چې تقریبا 900 کاله پورې دغه تاریخي قدامت لري. ډېره اوس تقریبا یو 15 متره پاته دي، خو دا 15-16 متره وو. دا بیا له یو خواته بیا داسې وو، بل څه شی پخوانیو عکسو کې نو فکر نه کوئ چې په داسې یو موقعیت کې که نه چې یو یې هلته پروت ده وړاندې، بل یې دلته، او لاندې هم دا د غزني ښار دا داسې فکر نه کوئ چې دا د کابل قندهار یوه لاره به وه، دلته به کاروانونه ول
دلته به کاروانسرایونه ول بله. خلک داسې فکر ته کوي چې دا به په دې لحاظه ارزښت ولري کېدای شي په همدغه لحاظ باندې ځکه دوی خو یو خدای شي اوس دلته امپراتوري موجوده وه په دغه ځایو باندې پخواني بیا داسې اوس هغه دښمنانو به کېدای شي حملې کولې په ډېر لوړ به خاطر دا ځینې خلک وایي چې هلته به پورته یو داسې شی لګېدو چې کله به دوی خپله کاروانونه له دې خوا پاکستان له خوا او له دې خوا له دغو ځایو له ایران او دوی چې به راټولې ته به لارې معلومېدې چې مثلا راسي که نه او دلته عمومي ځایونه وو له دې وروسته دغه د دې قافلې وو چې به دلته په وخت دا پاتې شوني دي ګوره دلته چې دغه دا دیوالونه زاړه ښکاري دغه غونډۍ چې معلومېږي دا غونډۍ ګوره دا دغه اصلا دا خاورې چې معلومېږي هلته تقریبا پخواني یو کوچنی بازار هم را پیدا شوی تر ځمکې لاندې دا اوس جرمنیانو کیندنې باندې کولې تقریبا د 100 شاوخوا کې تاریخي آثار هم پیدا کړي دي موږ ګورو چې دلته ګوره سیلانیان هم راغلي دي ګرځي بېلابېل کسان موټر هلته ولاړ او خاص دلته صرف تاسو ویلي چې دلته هم کوم زیارت د دې خوا هغه شرقان باندې ده او پورته یو خوا د بهلول صاحب زیارت اخوا د بهلول صاحب هغه زوړ ښار او هغه زوړ ښار او بالاحصار به بالاحصار ده او دا کته چې ده بیا غزنین قلعه ورته وایي د غزنین قلعه ډېره استاد تاسو څه پرې ورزیاته وایي بشیري صاحب هغه چې لازم ولو ټول جمعزاده صاحب درته وویل هغه دغه په حساب باندې که ووایو د بدلون په حساب باندې دغه منار کې بدلون راغلی دی دا اصلي منار نه ده د دې دغه پخوانی تقریبا یو څه څو 50 متره لوړوالی لرل خو بیا دغه برخه کې داسې یو هغه غوندې جوړه شوې ده په اسانۍ برخه بیا دغه نماد یې داسې اوسې استوانهیي شکل یې لرل هغه ټول لوېدلي دي طبیعي پیښو د آفاتو د جنګونو نه دا یو څه زیانمن شوي دي اما په وروستیو کې بیا دغه ټولې ډبرې او دغه نور هغسې اوس هغه شوي دي دا بساسي شوي دي بیا رغول شوي دي او دا به نو همدې داسې وروستیو کلونو کې یا یو د 13 کلونو په حدودو کې دا به بېرته بازسازي شوي رغول شوي دي په دغه کې تغیر نه ده راغلی نه دا خښ هغه پخوانی خښ هماغه خښ نو دا فرش به دلته پاک شي یو 40 کاله مخکې یا 30 کاله د نجیب په وختونو کې ډېر هغه لرګي چې دغه شوي دي مثلا چادر اچول شوی دا نور هم تقریبا نشي ډېر دا د رغور نو په راتلونکو کې دا به نو داسې غځېږي تر 900 کاله د دې قدم 900 کاله قدرمن دوستانو هیله ده چې دا برخه هم تاسو ته په زړه پورې واقع شوي زه نور زیارتونه مقبرې ګورو د دې ښار ډېر داسې خاصې ځانګړنې دي چې هغه به سره یو ځای تاسو په خدای سپارو اوس اجالته هغه برخه د غزني ښار دومره ډېر سلامونه مې وکړل تاسو به وایي دا یوه دوست او فیضه جانه نو د سلامونو نه ستړي کېږي خبره دا ده چې یو ډېر قدرمن زیارت ته راغلی زه د دې استادانو نه ډېره مننه کوم چې دوی بلد دي نو دلته او خدای ماته دوی په لاس راکړل دوی ته اجرونه ورکړي واقعا ښه فیضه جانې اوس خو هغه خو د غزني ښار دا هغه زوړ ښار نوی ښار او دا به یې زوړ ښار ښه اوس دا راته وایي چې دا پاس څه شي اوس خو موږ داسې ځای ته ځو چې ډېره آرزو مې درلوده هیله مې درلوده چې ته راځه چې د استادانو نه پوښتنه وکړو دلته پوښتنه وکړه چې دا چیرې موږ روان یو موږ د بالول دانه زیارت ته رالو او بالول دانه هم د غزني د نومیالیو کې د مغه مخکښو متصوفینو نه شمېرل کېږي او د ده په هکله باندې بېلابېل روایات په ولسونو کې موجود دي او په ټوله کې اوس هم هماغه د خپل د تصوف د ریاضتو سعادتو او د روحانیت له اړخ نه یو ځانګړی محبوبیت لري ډېری هغه ارزښت یې خپل ساتلی هغه ارزښت یې ساتل شوی ده ډېری له لرو ولسوالیو کلو بانډو ان له خارج نه چې کله ځینې هغه راسي هماغه روایتونه چې اورېدلي وي د تصوف په هکله باندې او یا کوم داستانونه یې اورېدلي وي کومې قصې یې اورېدلې وي بیا راځي دلته زیارت یې کوي نو نن دا خوشبختانه ډېره ښه خبره ده نو قصې اورېدلې دي قصې مې ورته لوستې دي فلمونه مې ورته لیدلي دي ډېره زیاته علاقمنده وم او دا مې غوښتل چې باید راشم ویې ګورم تاسو ته د خدای اجرونه او نه واقعا ډېر په زړه پورې ده ډېر خبره ده د خدای آباده لري دې ډېر ارمان لرل او هلته هم 2 ځلې 3 ځلې یادونه وکوله او بس اوس به ورسو ترولې اوبه وینو نو قدرمن دوستانو بهلول دانا خو پېژنئ نو که څوک غواړي دانایي ترلاسه کړي دلته دې راشي ورځو به
چې ټوله فلسفه د کاروي کنه بلکې او چې او په باندې درسونه په د مدرسو کې نو وایي دلته چې دا کسان پراته دي دیزي کې دا به د خود بهلول رانا هم دوره او یا کورنۍ هم دوره یې دي په واقعیت ټول د تلیفون نکل سي په خوا اصل دلته ده او دلته پورې لا غفلت پکې راشي دلته پورې چې واقعا ډېر په زړه پورې ده دا زیارت بهلول صاحب دانا دا دانا و چې موږ ورته راغلي یو که نه ور به شو هغه دننه وګورئ بیخي امې لهجې غزنوي غزنویز لهجې ته څنګه یې ښې جوړ یې راځئ داسې به ورشو چې دلته وګورئ قدرمنو دوستانو مخکې قدرمنو خبرو یو دعا وکړو را به شو دلته د بهلول تعالی ارواح دې ښاد جنت نصیب او د دې خیر او برکت دې موږ ته او د افغان ملت ته ورکړي دې مننه کوم او هیله لرو چې خیر او برکت تر ټول اسلامي قدرمن دوستانو دا د یو ډېر ستر عرفاني شخصیت حکیم صنایي غزنوي زیارت ته راغلو چې دا به وګورو خو مخکې له دې ما سره دا فایزه جانه چې راغلې ده دلته ما واورېدل وایي څوک د دغې دروازې نه د دې دروازې نه داسې راغلل او دلته یې لاس ونه لګېد نو دا خوشبختي وګورو چې دا فایزه جانه څنګه راځي او ځانو دا ډېره خوشبخته ده نیکمرغه ده اوس وګورو چې دا زموږ استادانو کې څوک داسې ونیسئ دا لاسونه استاد ما خو یو مختم دلته دی خو په دې نیکمرغو کسانو کې راغی راځئ چې بشیري صاحب دا خو ته پکې راغلی که او دا زموږ ګروپ ټول پکې راغی یو دا زموږ او ته تیر شوې والله دغه د وروره زموږ دا د گروپ مشر هم تیر شد اعلان با باش که ببینیم که چطور میشه آیا من خوشبختانم یا در بدبختم او بیادری خوب بند ماند و الله از مکده بخیرم کنم بدبخت بگردی در صورت جور و سلامت باشه عزیزای محترم اونو ببینین صنایع سبیم و مرقدش است زیارت بسیار شریف و نیکش است و امیدوار هستم که یادهایش دایم باشه سلامونه جور بخیر د دغه لیدلو کتلو په ترڅ کې دا د شمس العارفین زیارت ته راغلي یو چې دا په ټول افغانستان کې ډېر زیات شهرت لري د دوی کرامات د دوی تاثیرات مثبت تاثیرات دلته واقعا دا ټولو ته څرګند دي او تر هغه ځایه چې زه پوهېږم د افغانستان د بېلابېلو سیمونه دلته حاجتمنده کسان تشریف راوړي او د دې ځای نه چې کومه دعا له ځان سره وړي دوی روغ صورت هوساینه بساینه او د هیلو د ترسره کېدو زیری له ځان سره یې وړی ده دعا به وکړو خدای تعالی دې دوی وبخي اروا یې ښه ده او جنتونه یې راسي سلام سلامونه ګرانو لیدونکو جوړ په خیر ستړي بشئ صحت مو ښه ده خیریت ده انشاءالله چې اوږده لاره مو ووهله ځکه مې ویلې صحت مو ښه ده او خیریت چې په دې دونه اوږده لاره کې خو ناروغتیا هم راځي او پکې ستړیا هم راځي که نه نو راغللو د ابوبکر ابن احمد د حسین زوی د دی مشهور په بهاءالحق او دی وفات شوی ده په 458 هجري قمري کې نو دی اصلا عرب ده او کله چې د اسلام مقدس دین سره دوی یو ځای افغانانو ته د تحفې او سوغات په توګه راغلي دي نو بیا ځینې کسان هم دلته د ځینې مجبوریتونو یا ناروغیو او یا هم شهادتونو له امله پاتې شوي دي دوی هم تاسو چې وګورئ دی 20 متره ده چې وی ګوري او دغه قسمتونه چې وګوري دا غرونه دي وګوري د خلکو ته ډیره په زړه پورې ده د مقر ولسوالۍ کې یم زه د مقر په مرکز کې یم او دا کلی به زما ملګری تاسو ته در وپېژني سلامونه بیا هم تاسو ته سلامونه که لطف وکړئ
دا کله راته معرفي کوي چې دا کومه د مقر ولسوالۍ ده او د ته اړوند نږدې څیرمه کلی چې دا د اناخیلو په نوم سره یادېږي او دغه زیارت بیا د باالحق بابا په نوم باندې ده. باالحق بابا مخکې تاسو یادونه وکړله چې ابوبکر ابن احمد د حسین زوی ولو چې د وخت له عابدانو زاهدانو او له هغه نومیالیو عرفاو څخه ده. د غزني خلک او په ټوله کې حتی د شاوخوا سیمو خلک د باالحق بابا له نوم سره آشنا دي او دوی ډېری د یو خاص ارادتمندۍ پر بنا باندې دلته راځي او قبر ته دعا کوي او هماغه خپله ارادتمندي ترسره کوي. نو دا د دې منطقې او په ټوله کې د دې ولسوالۍ له هغه سترو تصوفي عارفانو زاهدانو څیرو څخه دا د دې ولسوالۍ یو ویاړ او یو برکت. دا دغه ډول برکت او دغه ډول بیلګې د صداقت د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې دي، خو مقر کې چې ما ولیدل یعنې دوی واقعا ډېر متدینه خلک دي. د مقر قدرمن دوستانو زه په ډېرو هیلو دلته راغلی یم. اوس به زه نه غږېږم چې دا د استاد شهید بهاءالدین صاحب دا زیارت ده، خو کله چې بیا د مقر په یوه بله سیمه کې ودرېدلو بیا به تاسو سره زه د تاریخ ځینې خبرې وکړم. خوشحاله یم چې عزیزانو سره استاد سره دلته راغللو او جناب شیري صاحب سره او زه د دوی نه د زړه له کومې مننه کوم چې دا ډېر اوږد سفر په ځان باندې وزغمه او دا مینه او محبت د افغان غږ له راډیو تلویزیون سره وکړو. دوی کله چې مونږ په خپل راډیو تلویزیون کې مالته کار کوو دوی همیشه مونږ سره مینه کړې ده. خدای دې دوی ته روغ صورت ورکړي، بریا یې غواړو. فرهنګي شخصیتونه دي، استادان دي او دا کاکام دلته اوسي. څه سلام اوسي سال دې څه ده خیریت ده څه ده نوم دې څه ده؟ نوم یې حبیب الله ده. حبیب الله چېرته یې؟ یا سلیمان یم. سلیمان خیل ما خو ویل چې سلیمان خیل هم ستره ګوره ما تاریخ دا ټول سلیمان خیل دي. دا ټول سلیمان خیل دي. دا ټول کله سلیمان خیل. تاسو څنګه بیا کوم خام ده؟ موږ په څنګه کې بیا نو دغه تاریخ دي تاریخ هم شته او نور څوک دي او علي خیل هم دغه د علي خیل په نامه باندې ویني سلیمان خیل ټول علي خیل دی. یو علي خیل دي کنه او دا ټول یو علي خیل دي. نو ته دلته کور او ځمکه او جایداد لرې څه تاسو دلته داسې یو کم جایداد لرم او دا خیلو کې دا داسې درې څلور جریبه مځکه و دلته څنګه ناست یې؟ نو دوه ته دوه ته رالم تکلیف مې ولو بس رالم دوه په دوه وختو کې کېږي. یا پیسې نه لرې یا ښځه نه لرې او یا هم ناروغه یې. دا کوم یوې ده؟ یا نو ناروغه یم او ښځه هم لرم شکر یوه نه دوې لرم. افرین نو خو درېیم هم په لاره ده که درېیم هم لاس وله دا څه وایې؟ هو لا دا خو دا وګوره نو ګوره مونږ ته دا قوت د زړه راښیي چې مونږ هم لاړ شو دا دوه خدای دې کامیاب لرم. مننه خدای دې کامیاب څنګه د ژوند د کاروبار دا راځي کاروبار نشته کاروبار هیڅ داسې خو به نه وي چې لاس به وګدي. لاس خو مې نیولی ده نو اتې څه شی وکړو تیار دی چېرته وو په ټول یو کار ځمکه لري ځمکه لرم ټوله وینې 50 منه غنم نه کوي 50 منه هغه موږ نیمه کوو سره بزګر ته مور کړی دغه نیمه کوي شمشانې دغه دی نیمه 50 ما دی 50 د دې هغه کې نه بیا 50 بنو څو پاتې شته دا یو څه د کان بیمړي رښتیا کود بیمړي مثال ما ته نو څو پاتې سي ما دعا درته کوم ولې به نه او څومره راځل ته دعا کوه لږ د اندازه د وړو به د زیات ډېره مهرباني کور دې ودان زړه چې خوشحاله اوسئ. مخوریانو باندې دې سلامونه وي. قدرمنو دوستانو وړاندې ځو خو تاسو دا ښایسته غر وګورئ واقعا ډېر په زړه یاره دغه شی هغه جګ غر دلته خو نو تا ته نه معلومیږي نه او دغه خواته دغه پاس باندې بیا وینې خو جبلان بابا ورته وایي غارونه یې تر غزني پورې تللي دا څه وایې او په غره کې پاس نه ده دغه سپین لاک چې دغه لاک په سر باندې دغه تر غزني پورې غارونه تللي دي. دې کې پړانګان او دا څه خو نه پیدا کېږي. پړانګان منګان نشته بیا چې ورشه د سپرغلي بیریږي ډېر ځای تر بتۍ باندې ورغلي دي په بتۍ باندې ورغلي دي بیا بیریږي نه ساتلی ډېره مننه. زه تر هغه غجې پورې ختلی یم خو داسې یو 2-3 ساعته لار ده تر هغه 2-3 ساعته لار ده تر هغې ځي. او دا ځینې دي بیا دا ګوره دا کوین ځکه دي په دا کوین ځکه باندې بیا دغه ورښویېږي ګوره دا هغه لاندې کوین ځکه نه ده دغه ګوره دا خلکو دې ښوی کړې ده او مګر ډېر سر ته رسېږي قدرمنو لیدونکو سلامونه. د مقر په مرکزي بازار کې یم
همداسې به زموږ موټر او د ملګرو دا ګروپ د مقر د ښکلي او ګران مقر له ښکلي د سړک او واټ نه تېرېږي. ډېر سپېڅلي خلک، ډېر نومیالي خلک دلته د افغانستان ډېر زړور او ډېر هېواد پالونکي قومونه اوسېږي. لیوان خیل، اندړ، ترکي، همداسې در واخله نور قومونه دا به ټول انشاءالله یو شمېرو. اوس به یو شېبه دلته دمه وکړو، بېرته راځو. قدرمن لیدونکو سلام، جوړ په خیر صحت مو ده. بیا هم لنډه داسې یو د 5 دقیقو لاره مو ووهله او راغللو د مقر د ولسوالۍ امنیتي ادارې څنګ ته، چې دغلته د امنیتي اداره ده. هغه هم یوه لیسه ده چې ګورئ، او دا چې ګورئ دا ماڼۍ چې ګورئ قدرمن دوستانو، دا د غازي امان الله خان د اوسېدو یوه ماڼۍ ده چې کله به یې دلته تشریف راوړه شاه امان الله له خپلو سردارانو، افسرانو، مشرانو او سپین او د سیمې له مشرانو سره بیا به نو دلته اوسېده. د دې ځای نه به یې حتی تر قندهاره، تر فراه، تر نیمروزه د فرمان هماغه شیبې چې دی دلته و دا به جاري کوو او خلک به دلته ورته راتلل ملاقاتونو ته. نو ما خو داسې ګمان راغی چې دا به د امان الله خان د پلار د امیر حبیب الله خان د وخت، خو کله چې مې پوښتنه وکړه دلته د مسؤلینو نه ویل نه، دا د غازي امان الله خان په خپله خوښه یوه ماڼۍ ده چې جوړه کړې ده، او دا د یو تاریخ په توګه اوسني حاکمان هم چې دلته دي دوی ډېره پاملرنه ورته لري او هر څوک هم ورتلی نه شي. او ځینې کسانو چې دلته اړولي ول، غیر مسؤل کسانو، هغوی ته ځواب ورکړی ده. اوس دا د دغه سیمه ییز حاکمیت تر اغېزې لاندې ده او په ښه توګه یې څارنه کوي. حتی دا یو څه لاس هم پرې وهلی او جوړه کړې هم ده. قدرمن دوستانو، ما غوښتل چې تاسو سره ځینې خبرې د خپلې کورنۍ په باب وکړم، خو لاړو خبره د امان الله خان ته وختله. زه به د اوبند په سیمه کې تاسو سره بیا ځینې خبرې ولرم. قدرمن لیدونکو، مونږ هم دغه شیبه د مقر د ولسوالۍ د زوړ بازار نه تېرېږو. تاسو یې ګورئ دغه شیبه دا ټولې ودانۍ د زوړ بازار دي او هټېګانې بېلابېلې دلته خلاصې دي، خو دا ودانۍ ډېرې پخوانۍ دي او ارام مونږ نو بیرته د مقر د ولسوالۍ له زوړ او نوي بازار نه وځو او زه د اوبند پر خوا هلته چې تاسو سره زه ځینې خبرې لرم. تاسو تل صبر غواړم چې د دې خپرونې تر پایه له موږ سره اوسئ. هیله لرم چې خپرونه تر پای وګورئ. زموږ د ټلیفون شمېره ده 0045 11 21 93 قدرمنو لیدونکو، شپه شوه راباندې د ګران غزني او د ګران مقر هغه سیمې ته نو اوس راغللمه چیرې چې له دې ځایه زما نیکونه 200 کاله مخکې تللي دي او ډېر خوشحاله یم چې زه مې خپل نیکونه خپل خوا کې ګورم چې زما نیکونه هغوی چې د تاړاکونو د مغولو د تاړاک له لاسه دوی له دې ځایه تښتېدلي، کلمنارونه یې د دوی جوړول، د دې ترکو د قام د اندړو، سلیمان خېلو او دوی له دې ځای نه فراره شول. دا د اوبند سیمه ده. د اوبند سیمه دغه ده چې زه خپلې سیمې ته ډېر ناوخته د شپې راورسېدلم او ما هغه زړور مېړني هېواد پالونکي او متدینه او متمدنه افغانان د غزني ولیدل. دا قومونه مې ولیدل مقر کې، ګران مقر کې، او دا د ګران اوبند کې زه د دوی یادونه کوم. نفرت ورکوم هغو کسانو ته چې په موږ تجاوزونه کوي. خدای تعالی د افغانان، ټول افغانان
د یو موټی افغانستان او د یو واحد تاریخي هیواد خاوندان کی او هیڅ کله د بیا په مونږ باندې داس تړاک نه راځي چې هغه میلیوني تجاوز په مونږ میلیوني تجاوز شوی د دغه ځای نه زمونږ په میلیونونو ترکی سلیمان خیل اندر او نور قابونه دوی تللی دي کابل ته فاریاب ته بل ځای کې زه هماغه شیبه چې په دوی تړاک شوی ده هغه همدا اوس په ځان احساسوم او دا اوس مې له سترګو نه اوښکې راځي بخښنه غواړم قدرمن دوستان په افغانستان داسې پیښې ډېرې شوي او زه د هماغه 200 کالو مخکې د ترکو استازی یم دا اوس او ډېر خوشحاله یم چې د دوی نوم او د دوی افتخار ژوندی ساتم تاسو دې خوشحاله اوسئ نیکمرغه اوسئ